که چیرې ته هم غواړې چې ستا ویډیوګانې د پاریو پیج ته لاړې سي نو دغه درې لارښوونې دقیق درسره تعقیب کړه. په لومړني سټپ کې د خپل ټیک ټاک اکاونټ دپاره شارټ ویډیو جوړې کړئ. داسې ویډیوګانې چې د وخت اندازه یې د 10 څخه ان تر 15 ثانیې پورې وي. له دې څخه اوږدې ویډیوګانې مه جوړوئ ځکه څوک یې پر ټیک ټاک کې نه ګوري او مینهوال یې کم دي. دوهم سټپ: په یو منظم ټاپک باندې کار وکړئ. یو داسې ټاپک خپل ځان دپاره انتخاب کړئ پر کوم باندې چې تاسې کولی شئ د ورځې 2 یا 3 ویډیوګانې جوړې کړئ. دریم: هره ورځ او هر وخت ویډیوګانې د یو منظم پلان سره ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ. داسې چې تاسې یوه ویډیو سهار کې اپلوډ کوئ، بله ویډیو پر ماښام ټایپ کې خپره کړئ. په دغې سره به ستاسې ټیک ټاک په منظم ډول پروموټ شي. ګرانو ملګرو، د ټیک ټاک پاریو دپاره همدغه 3 رولز او قوانین وجود لري. اوس زه راځم خپل ټیک ټاک اکاونټ راخلاصوم. دغه کومه ویډیو چې زه همدا اوس خپروم په ثبوت سره زه تاسو درښیم چې دا ویډیو به وایرل کیږي. لینک یې زه له تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شریکوم، کولی شئ تاسې ترې لیدنه وکړئ. ښه ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ دا زما د ټیک ټاک اکاونټ ده. اوس راشئ دلته په دې پورته 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، سیټینګ ان پرایوسي برخې ته راشئ. د ویډیو د اپلوډ کولو څخه وړاندې موږ تاسو راځو په فری اپ سپیس اپشن باندې کلیک اخلو او دلته دغه دواړه اپشن یې کلیک کوو. دا دواړه به کلیر کړي او له دې نه وروسته موږ تاسو غواړو یوه نوې ویډیو ټیک ټاک ته خپره کړو. تاسې به هر ځلې دغه 2 اپشن یې دلته کلیر کوئ که غواړئ خپلې ټیک ټاک ویډیوګانې پاریو ته اپلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین تاسو ته ښکاري دا مهال زما اکاونټ لري 4703 فالوورز. دا د ویډیو د اپلوډ څخه وړاندې. اوس راځو نوې ویډیو اپلوډ کوو. ټیک ټاک ته راغلو، دلته پورته په دې سرچ اپشن باندې کلیک اخلو. موږ ډایرکټ ویډیو په اپلوډ باندې کلیک نه اخلو، لومړی راځو دلته د سرچ برخې ته. دلته به تاسو ولیکئ کنټنټ کریټر انسایډ. د لیکلو وروسته دلته یو بل اپشن موږ تاسو مخ ته راځي، پر کوم باندې به چې تاسو کلیک واخلئ یو نوی ساوند به خپل ځان دپاره انتخاب کړئ. په ریویو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه برخه کې مختلف ساوند تاسو مخ ته راځي. تاسې به یو داسې غږ یا ساوند انتخاب کړئ پر کوم باندې چې اوري ویو د 100 څخه زیات وي. راځم په دې یو باندې کلیک اخلم او ګورم چې دا څومره ویوز لري. که چیرې موږ تاسو په دې اپشن باندې کلیک اخلو، په دې ویو باندې مختلف ساوند دلته راځي. تاسو لیدلی شئ دا د همدې ساوند اړوند ټول معلومات دلته شتون لري چې په 2 ورځو کې دا څومره لیدونکي لري. یعنې دا غږ موږ تاسو دپاره نه ده صحیح، دې څخه بیک راځو، یو بل انتخابو. په همدې ترتیب سره زه راځم دا یو ساوند ګورم، دا هم زما په اړه نه ده مناسب. راځو دریم ساوند چک کوو. تاسو لیدلی شئ دا تر ټولو مناسب ده ځکه دې په 2 ورځو کې 142 ویوز ترلاسه کړي دي. په کریټ اپشن باندې یو کلیک واخلئ. له دې څخه وروسته د موبایل ګالري ته راسئ، خپله یوه ویډیو انتخاب کړئ. تازه خبر مولانا فضل الرحمن وایي له افغانستان سره باندې کلیک اخلو او په دې ځای کې پر ایډیټ کور باندې کلیک واخلئ. د ویډیو یو جالب ځای انتخاب کړئ او بیا پورته په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ډول سره دا موږ انتخاب کړ. په لومړني هیشټیګ کې دا کریټر انسایډ راواخیسته. په دوهم هیشټیګ کې به تاسو یو وایرل هیشټیګ انتخاب کړئ کوم چې زیات خلک کاروي. په دریم هیشټیګ کې به تاسو د خپل ویډیو عنوان ولیکئ. زما د ویډیو عنوان ده تازه خبر. په همدغه ترتیب سره په 4م هیشټیګ کې خپل یوزر نیم ولیکئ. تاسو یوزر نیم څه شی ده همغه ولیکئ او په 5م هیشټیګ کې د پاریو کلمه ولیکئ. له دې نه وروسته پر اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ. زه تاسو ته 100% اطمینان درکوم که چیرې تاسې د ټیک ټاک دغه 3 رولز او په دغه ترتیب سره ویډیو اپلوډ کړئ دا به 100% وایرل کیږي. د لږ ځل انتظار وروسته زموږ دا ویډیو اپلوډ کیږي. یارانو، د موبایل په سکرین تاسو لیدلی شئ دا ویډیو 0 ویوز لري او دا هم زما د اکاونټ فالوورز دي. ویډیو اپلوډ شوه، 0 ویوز لري. د اکاونټ فالوورز 4703. د یو ساعت انتظار وروسته زه یو ځل بیا راځم پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم او تاسو ته درښایم چې زما اکاونټ اوس مهال څومره فالوورز لري او په دې ویډیو څومره ویوز راغلي. اکاونټ فالوورز 4704. په همدغه ترتیب سره ویډیو تاسو لیدلی شئ 15000 ویوز یې ترلاسه کړل یوازې پر 1 ساعت کې. نو دا هغه ثبوت کوم چې ما غوښتل تاسو ته در وښایم. په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ خپلې ویډیوګانې وایرل کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه در سره وي زموږ د واتساپ ګروپ د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی شئ ګډون وکړئ. هره پوښتنه چې تاسو لرئ له ما سره شریکه کړئ. د لا ویډیو په راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت شئ. چارې الله مو مل شه.